د ملا عمر زوی یعنی ملا یعقوب د کوم سرګندونو څخه پاکستان وډار شو څنګه د خپل پلار غچ اخلي تازه د پاکستان په اړه سویلي دي دا ډېر نور مهمه خبرې په همدې ویډیو کې وګورئ ملا یعقوب چې د 100,000 کسیزي اردو د جوړولو سپارښتنه کړې پاکستاني سخت ورخطا کړي تاسو د پنجابي میډیا خبرونه رسمي او غیر رسمي چینلونه تعقیب کړئ چې څنګه بغاري وهي د پنجاب دفاعي شنونکي خپل پاوز ته وایي چې طالبان مپرېږدي چې یو پاوز جوړ کړي د دوی په باور که افغانان موټرین پاوز ولري نو پاکستان ته به ستونزې جوړې کړي 40 کاله افغانستان کې جګړه د همدې موخې لپاره وه چې افغانستان کې د جنگ وي ترڅو پاکستان خوندي وي په تیرو 4 لسیزو کې پاکستان همیش د افغانستان د مرکزی دولتونو خلاف ډلو څخه ملاتړ کړي لکه مجاهدین او طالبان چې د جهاد په نوم یې د خپلو دولتونو خلاف جنگ ته هڅول ترڅو افغانستان نارام وي اوس چې افغانستان کې جګړه په بشپړ ډول ختمه شوې او یو داسې نظام جوړ شوی دی چې 80 سلنه یې ټول د پاکستان د مدرسو چڼې دي خو ملا یعقوب چې یو ملي دریځ لري د پاکستان ضد څیره بلل کیږي داسې ګوټ سندنې کړي دي چې افغانستان به یو 100,000 کسیز پاوز ولري او 80 سلنه چارې بشپړې شوي دا خبر داسې وخت کې مخته راغلی دی چې د ډیورن په فرضي کرښه د طالب اورپکو او پنجابي پاوز سوزلي جنگ شوی او د افغان تار مخه یې نیولې دا پاکستان ته د ملا یعقوب ښکاره پیغام دی چې قرار نه کینی او هیڅکله به د پاکستان تر سلطنت لاندې ژوند ونه کړي په پنجاب یې سخت اوربل کړی دی ځکه پنجاب به په هیڅ قیمت یو خپلواک افغانستان او په خپلو چارو کې مستقل افغان ریاست ونه زغمي پاکستان چې 100 کاله د مخه په طالب معامله وکړه د وخت اماراتي نظام د امریکا سره په ګډه رانسکور کړ په زرګونو طالبان یې د ډالرو په بدل کې امریکا ته وسپارل خو د دې په ځای چې طالب د پاکستان خلاف د جهاد غږ وکړي برعکس یې د افغانانو خلاف جګړه پیل کړه د استاد اثر په څیر طالبانو چې د پاکستان دغه عمل وغنده چې منافقت کوي مړي ژوندي ورک کړ ملا ضعیف یې امریکا ته وسپاره په داسې حال کې چې ملا ضعیف رسمي سفیر وو بربند یې کړ لاسونه یې پرې ولچک کړل او امریکا ته یې حواله کړ همداشان ملا منصور معلومات ایسای امریکا ته ورکړل اسامه هم پاکستان پرې ووژه 2 کاله وړاندې کچلاغ کې په امیر هیبت الله خوند او ورور یې فدایي برید د ایسای کار وو دواړه په شهادت ورسول که طالبان غواړي حکومت وکړي نو د پاکستان خلاف د ملا یعقوب په څیر دریځ غوره کړي او که پاکستان ته چمچه کیږي نو افغانان بیا مجبور دي چې دریم قوت په مټ بیا ځانونه له طالب آزاد کړي که داسې هم ونه کړي نو سوشل میډیا په طاقت کولی شي چې طالبان لا منسوي کړي او نړۍ به یې په هیڅ قیمت په رسمیت ونه پیژني او طالبان هم هیڅکله داسې نه غواړي ځکه د دوی په باور طالبان اوس بدل شوي او نړۍ سره هر ډول تعامل ته چمتو دي ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده دغه لیکنه د ندیم آزاد وه چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې کړې وه موږ هم له تاسو سره شریکه کړه تاسو د دغه لیکنې په اړه خپل نظر را سره کومنټ کې شریک کړئ پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل وګورئ تر بیا ښه وخت الله مو مل شه